دانش صاحب د هغه نظم په طرز باندې چې خو بیا هم دوزخي یم نو ما هم یو داسې یو نظم لیکلی ده. خیر دانش صاحب ته د مونږ سور سلامي. خیر هغه طرز که مونږ یو نظم برابر کړی ده نو هیله ده چې تاسو سره شریک کړم. نظم داسې ده چې شراب وهې او غلا کوې، قمار وهې زنا کوې، بدبخته په دنیا یې ته، ناهیلی له عقبا یې ته، شیطان سره ملګری په بده لاره تللی په دغه حال روان یې ته. څنګه مسلمان یې؟ شراب وهې او غلا کوې، قمار وهې زنا کوې، بدبخته په دنیا یې ته، ناهیلی له عقبا یې ته، شیطان سره ملګری په بده لاره تللی په دغه حال روان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ بېلمازه یې، بېنوره یې، بېعقله، بېشعوره یې، روژه خورې، روژه خور یې، د مور او پلار پیغور یې، په دومره رشوتو کې، سودو کې، قمارو کې، په یو دوه کې حیران یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ زکات کې ریاکار یې، په زړه باندې مردار یې، په نوم باندې حاجي یې، د پاک رب لعنتي یې، په دومره لوی جهان کې، ښایسته ځمکه اسمان کې بې حده سرګردان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ مننه. قرآن نه پسنګ شوی یې، حدیثو نه تنګ شوی یې، بې پته، بې عزته یې، بې ننګه، بې غیرته یې، ناموس ته بې اهمیته یې، ته څومره بدقسمته یې. قرآن نه پسنګ شوی یې، حدیثو نه تنګ شوی یې، بې پته، بې عزته یې، بې ننګه، بې غیرته یې، ناموس ته بې اهمیته یې، ته څومره بدقسمته یې. په نوم باندې انسان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ الله ځینې غافل یې، د هر مسلم قاتل یې، په دین محمدین یې، پیرو د حنفین یې، اهمیت دې نشته چا سره، قیمت دې له الله سره، په هر قانون ارزان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ الله ځینې غافل یې، د هر مسلم قاتل یې، په دین محمدین یې، پیرو د حنفین یې، اهمیت دې نشته چا سره، قیمت دې له الله سره، په هر قانون ارزان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ مننه. الله ته لږ سیده شه، په نیکو راسته شه، فایده دې نشته رور ته، نه پلار ته، نه د مور ته، په بدو کې راګیر یې، له هر څه نه دې تېر یې. الله ته لږ سیده شه، په نیکو راسته شه، الله ته لږ سیده شه، په نیکو راسته شه، فایده دې نشته رور ته، نه پلار ته، نه د مور ته، په بدو کې راګیر یې، له هر څه نه دې تېر یې، د خپل ځان په تاوان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ شاهده کافر شوی ده، له دینه منکر شوی ده، الله نه غافل شوی ده، نو ځکه بېدل شوی ده. شاهده کافر شوی ده، له دینه منکر شوی ده، الله نه غافل شوی ده، نو ځکه بېدل شوی ده. آخره زمانه کې به شیطان په یارانه کې به قسم کوم په ګریان یې ته. څنګه مسلمان یې ته؟ شاهده کافر شوی ده، له دینه منکر شوی ده، الله نه غافل شوی ده، نو ځکه بېدل شوی ده. آخره زمانه کې به شیطان په یارانه کې به قسم کوم په ګریان یې ته. نو څنګه مسلمان یې ته؟ او یو شعر بل وایم تاسو ته چې ما ژړوي اخر تر کومه نور بس دی که نه. څنګه؟ مننه. ما ژړوي اخر تر کومه نور بس دی که نه، وړلی دې نه شم ای غمه نور بس دی که نه. او میندې شویبورې ټول بچي شول یتیمان خدایه، میندې شویبورې ټول بچي شول یتیمان خدایه، دغه حالاتو کړم بېدمه نور بس دی که نه. د چا لاسونه، د چا خپې، د چا سرونه نشته. د چا لاسونه؟ مننه مجید زوی صاحب. د چا لاسونه، د چا خپې، د چا سرونه نشته، دلته نن بیا جوړې ماتمه نور بس دی که نه. او زه به په دې ویر واویلا کې د چا خوله راټولوم، زه به په دې ویر واویلا کې د چا خوله راټولوم، د تېرولو نه یې زغمه نور بس دی که نه. او مورې بچو باندې مې پام کوه نور نه راځمه. مورې بچو باندې مې پام کوه نور نه راځمه. مننه. مورې بچو باندې مې پام کوه نور نه راځمه، ناوې ته هم ختمه کتمه نور بس دی که نه. او مونږ چې د چا له خولې نه ساورو نو دا اورو، مونږ چې د چا له خولې نه ساورو نو دا اورو، چاودلې بیا دې نن درې بمه نور بس دی که نه. او شاهده دلته نور د ژوند لپاره ځای نشته، شاهده دلته نور د ژوند لپاره ځای نشته، زمه له کلي کډه وړمه نور بس دی که نه. زمه له کلي کډه وړمه نور بس دی که نه. د چا لاسونه، د چا خپې، د چا سرونه نشته، دلته نن بیا جوړې ماتمه نور بس دی که نه. ډېره مننه.